سلامونه او درنښت. اوس مو پام راړوم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نمړی سیاسي مرستیال شوی بریالی پرون د اسلامي هیوادونو په چارو کې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال وزیر انیس ماتا سره لیدلی او د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو یې خبرې کړې دي. انیس ماتا پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان چارواکو له لوري د نړیوالو ژمنو د عملي کولو او افغانستان د نړیوالو ټولنې د یو غړي په توګه د بیا ادغام لپاره د روانو هڅو او د پرمختګ په اړه خبرې شوې دي. په پېښور کې د دولتي ښوونځیو لپاره د افغان ماشومانو د داخلي په اړه نوې پریکړه اعلان شوې ده. د یادې پریکړې نه مخکې افغان ماشومان نور په دولتي ښوونځیو کې د زده کړو اجازه نه لري. د راپورونو له مخې د خصوصي ښوونځیو له ادارو هم غوښتل شوي چې په دغو ښوونځیو کې د زده کوونکو او افغان ماشومانو او له ښوونځیو د ایستل شویو افغان زده کوونکو جلا معلومات وړاندې کړي دي. د خصوصي ښوونځیو د تنظیم ادارې خبرداری ورکړی چې د لارښوونو د نه عملي کولو په صورت کې به د سرغړونکو ښوونځیو ثبت لغوه کیدای شي. معلومات ښیي په دولتي ښوونځیو کې د نوو افغان ماشومانو د شاملېدو د درولو پریکړه لا دمخه عملي شوې ده. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي امریکا او اسرائیل د ایران د داخلي اختلافاتو له فضا څخه ناوړه ګټه اخیستنې هڅه کوي او پر خلکو د یووالي غوښتنه کړې ده. بلخوا د امریکا د جګړې وزیر پیټ هګسیت ګواښ کړی چې که ایران د امریکا پر وړاندې اقدام وکړي واشنګټن به د اړتیا په صورت کې پوځي بریدونه وکړي. هغه ویلي د هرمز تنګي په اړه پوځي انتخاب هم له میز نه دی لرې شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي امریکا او اسرائیل له دوستۍ څخه د اختلاف او تفریقې د رامنځته کولو لپاره ګټه اخلي او هڅه کوي چې د هیواد له داخلي وضعیت څخه ناوړه استفاده وکړي. مسعود پزشکیان زیاته کړې ټول باید لاسونه سره ورکړو او د یووالي او انسجام له لارې د خلکو ستونزو ته د رسیدنې او د وضعیت د ښه کېدو لپاره هڅې وکړو. باید ما بتونیم به درد مردم برسیم، به مشکلات مردم برسیم، مستقل از هر سلیقه و باور و دین و قومیت و جنسیتی که هست. به دنبال اینیم که وحدت و انسجام رو در کشورمون حفظ کنیم، از حرفایی که و یا رفتارهایی که ممکنه تفرقه ایجاد بکنه پرهیز بکنیم، چون الان دشمن به دنبال اینه که ما با هم دیگه دعوا کنیم، با هم اختلاف کنیم و نباید این کار رو بکنیم. په همدې حال کې د امریکا د جګړې وزیر پیټ هګست وایي که ایران د امریکا پر وړاندې کوم اقدام وکړي واشنګټن به د اړتیا په صورت کې پوځي بریدونه وکړي. که اړتیا وي له پوځي بریدونو به کار واخلو او دا کار به ترسره کړو. که هغوی کومه ناسمه پریکړه وکړي یا له امریکایي پوځ سره ښکېل شي موږ به هر هغه څه ترسره کړو چې اړتیا ورته وي. موږ پوهیږو چې اوسمهال اقتصادي فشار ایران ته تر ټولو زیات زیان اړولی خو په هیڅ صورت مو د هرمز تنګي یا د ایران شاوخوا سیمو کې د پوځي بریدونو انتخاب نه دی له میزه لرې کړی. ایران پوهیږي چې موږ د هرمز تنګي کنټرول لرو او موږ محاصره نه ماتېدونکې ده. ایران نشي کولی له دې تنګي څخه څه تیر کړي خو موږ یې تیرولی شو. د امریکا د خزانې وزیر سکاټ بسنټ په یو خبري کنفرانس کې ویلي امریکا د ایران پر وړاندې د اقتصادي انزوا عملیات پیل کړي دي. بسنټ خبرداری ورکړی هر هغه بنسټ یا شرکت چې د ایران لپاره د پیسو په سپینولو کې مرسته وکړي د امریکا د ډالرو پر بنسټ له مالي نظام څخه به وایستل شي. نوموړي ویلي ایران اوس دوه انتخاب لري یا بشپړه نړیواله انزوا او کمزوری اقتصاد ومني او یا د عادي وضعیت او نړیوال اقتصاد ته د بیرته ورګرځېدو لاره غوره کړي. Treasury has begun Operation Economic Outcast, an unprecedented campaign. د یو تاریخي کمپاین پیل و چې له خپلو متحدینو سره مو په ګډه د دښمن د سنګرونو د په نښه کولو او له هغو څخه د دښمن د شړلو لپاره پیل کړل چې په دریو هیوادونو کې هم سنګرونه شامل و. نن هم په همدې روحیه موږ د ایران پر نړیوال مالي اړیکو پراخ اقتصادي بریدونه پیل کوو. ایران اوس له یو ډیر روښانه انتخاب سره مخ دی او یوازې دوه لارې ورته پاتې دي: بشپړه نړیواله انزوا او د بقا اقتصاد یا بیرته عادي حالت ته د ستنېدو او د نړیوال اقتصاد د بیا یوځای کېدو فرصت.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اقتصاد وزیر سید علي مدني زاده وایي هیواد یې د امریکا د نویو بندیزونو پر وړاندې د مقابلې لپاره چمتووالی لري او واشنګټن به د ایران د اقتصاد په کمزوري کولو کې بریالی نشي. نوموړي ویلي امریکایي بندیزونه د ایران لپاره نوې خبره نه ده او هیواد یې تر دې مخکې هم له ورته فشارونو سره مقابله کړې ده. مدني زاده مني چې جګړې د ایران پر فولادو او اقتصاد اغیز کړی خو وایي زیانمنې برخې بیرته رغول شوي دي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي وایي هیواد یې د امریکا له اقتصادي فشارونو او ګواښونو نه ویریږي او د واشنګټن اقدامات تر دې دمه ناکام شوي دي. درنو لیدونکو زموږ خبري ساعت په همدې ځای پای ته ورسېدو. تر بیا ښې چارې.